پر افغانستان د هخامنشیانو واکمني. د افغانستان غږ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، موږ په تیرو خپرونو کې تاسو ته په نیمه تاریخي دوره کې د اوستایي مدنیت په اړه معلومات وړاندې کړه. د نن په خپرونه کې بشپړ تاریخي دورې ته داخلي شو چې هغه پر افغانستان د هخامنشیانو واکمني ده. په دې اړه مو په فرانسه کې میشت د افغانستان له تکړه څېړونکي او لیکوال ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال سره خبرې کړې دي. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. د تاریخي افغانستان د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، هغه څه چې مو تر اوسه تاسو ته وړاندې کړل زموږ د ګران هیواد افغانستان د تاریخ ټولې هغه پیښې دي چې د وخت په تیریدو له کیسو سره یو ځای سوي دي، خو د دې سیمې د کلتور یوه برخه ده او په هغو زمانو پورې اړه لري چې تاریخ پوهان تر ځمکې لاندې په لټونو کې لا د هغو په ترلاسه کولو نه دي بریالي سوي. خو د لرغونو آریایانو په دیني کتابونو کې لکه ویدا، اوستا او نور خداینامو او ملي روایتونو کې پرله پسې رانقل سوي دي. خو پر لرغوني آریانا د هخامنشیانو د واکمنۍ دوره هغه دوره ده چې ډیر تاریخي آثار ورڅخه پاته دي، چې په اړه ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. د هخامنشیانو دوران ځکه مهم دی چې موږ بیرته یوې معلومه تاریخي دورې ته ورغلو. د پهلوانیو او اسطورو د دورې پر خلاف د هخامنشیانو دوره یوه نسبتا مستنده دوره ده چې په دې اړه کتیبې او لیکلي اسناد، مادي توکي او اجناس او نور داسې څه شته په لاس کې چې د دغې دورې تاریخي استناد پرې کېدلی شي. خو مخکې له دې چې پر لرغوني او تاریخي افغانستان د هخامنشیانو واکمنۍ ته ولاړ سو، لازمه بولو چې تر هخامنشیانو مخکې پر ماد یا مادي واکمنۍ باندې روڼا واچوو. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د اریایي نژادو ملتونو ترمنځ چې له باختر ختیځ او لویدیځو خواته هجرت کړی دی او د اریانا یعنی لرغوني افغانستان له خاورې څخه بهر یې مدنیتونه او حکومتونه جوړ کړي دي، د دوی له یوې برخې سره د تاریخ او سیاست له مخې اړه لري، په دې معنی چې د دوی سیاسي او فرهنګي نفوذ دومره غوړېدلی وو چې آثار یې بیرته د افغانستان تر خاورې پورې را رسېدلی وو، چې له دغو واکمنیو څخه یوه یې هم د ماد، اریایي نژاده او اریایي ټبرو واکمني ده چې په اوومه قبل میلادي پیړۍ کې رامنځته سوې او په اسوري ډبرلیکونو کې د دوی هیواد د آمادای په نوم یاد سوی دی. د افغانستان نامتو څېړونکی او لیکوال ډاکټر څېړندوال عبدالغفور لیوال له افغانستان غږ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسني ایران یعنی پخواني پارس، زاړه بین النهرین یا اوسني عراق، سوریې او ترکیې په ځینو سیمو کې سامي قبایلو واکمنۍ رامنځته کړي دي. د اوسني ایران یا پارس، زاړه بین النهرین یا اوسني عراق، سوریې او نننۍ ترکیې په ځینو سیمو کې سامي قبایلو بېلابېلې واکمنۍ رامنځته کړې. له ختیځ څخه د مادانو واکمني پیاوړې شوه. البته د ماد یا مادیانو په اړه ویل کېږي چې دوی آریایانو، که څه هم تاریخ پوهان دې باندې وروستی حکم نه کوي او اما ګڼ شمېر تاریخ پوهان آریایان ګڼي، خو لا نورو څېړنو ته اړتیا لري. ښایي د آریایي او سامي قبایلو له ګډون څخه جوړ شوي. یو فکر دا دی چې مادیان له ختیځ څخه و لویدیځ لوري ته د آریایي قبایلو د لیږد هغه جوپه ده چې وروسته بیا له سامي قبیلو سره ګډه شوې ده. اما په هر صورت د مادي د واکمنیو وجود د ګڼو اسنادو پر اساس ثابته ده.
ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې له 201 قبل میلاد څخه بیا تر 1550 قبل میلاد پورې 4 مادي باچاهانو حکومت کړی دی او د افغانستان په تاریخ کې د مادي شاهانو دوره او د دوی مدنیت ځکه د اهمیت وړ دی چې د هیرودیت په وینا فرورتیش د ماد دویم باچا د آرین د استوګنو ټولې ختیځې ځمکې د باختر او جیهون تر غاړو پورې نیولې وې. له همدې امله د دوی د تمدن آثارو، تشکیلاتو، معمارۍ، ژبې، مجسمه جوړولو او رڼا پرستۍ لکه څرنګه چې د هخامنشي د دورې پر تمدن باندې اغیزه کړې وه، د آریانا په دې ختیځه برخه کې هم آثار پریښي دي. حتی دارمستیټر د فرانسې ستر پوهاند پښتو ژبه هم مادي ژبې ته نږدې ګڼي. د ماد په اثر کې د آریایي خلکو یو ټبر چې پارسوا نومېده له شمال څخه جنوب ته ولاړ او پر هغه ځمکه میشت سو چې وروسته د همدغه ټبر له امله پارس وبلل سوه. د پارسي د 6 قبیلو په منځ کې چې په ښار کې اوسېدل یوه هم پارساګاد وه چې مشر یې هخامنش نومېدی چې د له نسله د هخامنشانو په نوم باچاهان وزېږېدل چې په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. د مادیانو د واکمنۍ پر مهال یوه آریایي قبیله چې پارسوا نومېده له شمال څخه مخ په جنوب لویدیځ ته ولاړل او هلته یې یوه سیمه لاندې کړه چې د دوی د نوم له مخې پارس ونومول شو. دغه ډله او د دغه آریایي قبیلې ګډون له آسور یا آشوریانو سره یقیني ده. د 6 پارسي قبیلو یوې هغه یې چې پاسارګاد چې یې واکمني جوړه کړې وه. پاسارګاد تاسو پوهېږئ چې د تخت جمشید په نامه هم یادېږي او د اوسنی شیراز یا د ایران د پارس ولایت یا د شیراز د ښار په شمال لیڅنډه کې یې کنډوالې او ګڼ شمېر میراثونه لا تر اوسه پر ځای پاتې دي او له مهمو تاریخي سیمو څخه ګڼل کېږي. وایي چې دغه قبیله په دغه پاسارګاد کې واک ته ورسېده او دلته یې واکمني جوړه کړه. د دغې قبیلې مشر هخامنش نومېده چې په 9مه مخزېږدي پېړۍ کې د هخامنشي واکمنو لړۍ راپیل کړه. هخامنشي باچاهانو له مادي واکمنۍ څخه ډیر څه زده کړل او د هخامنشي دورې زیات ترتیبات مادي دورې ته ورته او د هغې دورې بشپړونکې وه چې واکمني د مادي دورې د له منځه تلو وروسته رامنځته سوې ده. دا چې د هخامنشانو مهم باچاهان څوک وه او د تاریخي او لرغوني افغانستان کومې سیمې تر واکمنۍ لاندې وې، په دې اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال داسې وایي. د دې لړۍ تر ټولو مهم واکمن هماغه کوروش یا سیروس دی چې مور یې ماندانا او پلار یې دویم کمبوجیا د هخامنش لمسی او د جیشپش زوی و. کوروش په 1559 مخزېږدي کې د یوې لویې واکمنۍ بنسټ کېښود چې تر ننني ګورګان یا ورنکانه څخه په راتېرېدو یې آریا، هریوا یا هرات او بیا زرنکه، درنګه، درنګیانه یا زرنج او نننی سیستان ونیوه او بیا تر هغه راوروسته یې هیتومنت یا هیلمند او بیا هاوروتیس یا هروتی، اراکوزی، نننی ارغنداب، بیا د کوفن، کوبها یا کابل سیمه او بیا ورپسې د
پیری سینه یا پیری سینا یا پارو پامیزاد یا نننای هندوکش غرونه لاندې کړل او په دوه استقامتونو کې خپلو فتوحاتو ته دوام ورکړ. یو کله چې له پارو پامیزاد غرونو څخه واوښتل، باختریش، بکتریا یا بلخ، سکاهومه، ورکا یا پامیر و بدخشان او سوکودو یا سوغد او منځنۍ آسیا له یوې خوا لاندې کړل او بلې غاړې ته غزني، بیا ختیځ لوري ته ګندهارا، ننګرهار تر اباسین غاړې پورې تر واکمنۍ پورې لاندې راوست. د همدغه سیروس یا کوروش پر مهال له بومي ساکانو سره د مخامختیا تاریخي واقعه مهمه ګڼل کېږي چې په دې ځای کې د دوی په مقابل کې یوازې هغه ساکي قبایل یا د ساکي قبایلو هغه مجموعه چې په منځنۍ آسیا او د اوسني چینی ترکستان تر څنډو پورې د کاشغر، کاسیغر تر لمنو پورې او بیا ان په جنوب کې تر سیستان پورې واکمنۍ خپرېده. له دوی سره تقابل دی چې په یو روایت د همدغو ساکانو په جګړو کې کوروش وژل شوی. په هر صورت د همده پر مهال له بومي ساکانو د آریایي قبیلو یو مجموعه مخامختیا رامنځته شوه چې بالاخره له ساکانو سره په جګړو کې خپل سر وخوړ او د ملکه تایمیروس یا د ملکه تایمیریوس په حکم ووژل شو. د هخامنشیانو له دوران څخه ګڼ تاریخي اسناد، ډبرلیکونه او نور لیکلي یا تجسمي میراثونه پاتې دي. د کوروش هخامنشي ځایناستو د یوناني لښکرو تر یرغل پورې په یو پراخه جغرافیه چې د ننني افغانستان لویې برخې هم پکې وي واک چلولی دی. د دې نړۍ بل مهم پاچا داریوش دی چې په شوش کې پلازمینه وه. د اوسني عراق، بابل او شاوخوا سیمې د دوی د واکمنۍ اصلي مرکزونه. د دې دورې په کتیبو کې د پارتی، هراتی، باختری، سوغدی، خوارزمی، زرنگی، رخجی یا قندهاری، گنداری، پکتیانی، هندی، ساگاراتی او نور ولسونو نومونه موندلی شو چې ځینې د سیمو او ځینې د قبیلو له نامه څخه رااخیستل شوي. په دې دوره کې هخامنشي ټولواکمنۍ د ولایاتو ویش رامنځته کړ او د هر ولایت مالیه یې وټاکله. په دې دوره کې ښاري ژوند، معماري، صنعت، زراعت، دولتداري، د سکو ضربول، امنیتي سیستم او د لوی ښارونو جوړولو وده وکړه. د دې دورې یوه لویه ځانګړنه د مدني چلند ځانګړنه ده. هخامنشي واکمنۍ د ګڼ فرهنګه، ګڼ مذهبه، ګڼ ژبیو جغرافیو یوه مجموعه وه چې د ټولو فرهنګونو او پرښتنو خپلواکي پکې د درناوي وړ. د افغانستان غږ رادیو ګرانو اوریدونکو او د تاریخي افغانستان د خپرونې مینوالو، ما جاوید احمد وفا ته اجازه راکړي. د خدای په امان ښه او خوشحاله وخت ولرئ.